سلام ملګریو، د لمرینه ورځ مو نیکمرغه او بختوره شه. دا لمرینه هم ده او تاریخي هم ده. په دې هیله چې تاسې به ورځ په خوشحالۍ باندې پیل کړې وي او ډېر زیات به پکې خوشحاله وي. نن هم تاسو ته پوره 1 2 3 4 5 شپږ کتابونه در پیژنم. لومړنی کتاب کرکټ او سیاست دی. دا د ډاکټر صاحب هدایت الله زرمت کتاب دی او د کرکټ او سیاست د تړاو په اړه باندې لیکل شوی دی چې دا لوبه او سیاست دواړه ده، سیاست هم لوبه ده او دا هم لوبه ده او دواړه یو بل سره ډېر زیات تړاو لري. زه به هم یو سلام وکړم، زما سلامونه مو منئ. هیله ده ټول ملګري روغ جوړ او خوشحاله وي. د ډاکټر صاحب خبره سپین وکړله. ډاکټر صاحب زرمت زموږ ملګری دی چې یو ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی او په هغې کتاب باندې به سپین سهار خبرې وکړي. خو جالب دا دی چې ستاسې تشویش نشي دې کتاب ته چې په دې کې به څه خبرې په دې کې داسې خبرې دي لکه دی وایي چې یو وخت د پاکستان او هندوستان ډېر سخت حالت کې و، کشمکش و، فضا خرابه شوې وه. نو په دې کې جنرال ضیا چې هند ته ځي هلته بیرته فضا جوړیږي. نو دې کتاب کې داسې خبرې دي. سپین سهار به پرې مکملې خبرې وکړي، مفصلې خبرې به پیل هم د کرکټ د افغانستان کرکټ ټیم نه کړی دی او په افغانستان کې د کرکټ شالید دی او د کرکټ لوبغاړي د سیاست په ډګر کې دا تر ټولو مهم او خوندور بحث همدا دی. زما دا برخه خوښه شوله چې مثلا په دې کې الک ډاګلاس هم دا سیاست ته راغلی و، ارجانا راناټونګا دا راغلی و پکې، او سند جی سوریا، کرتی آزاد، محمد اظهرالدین، نوجوت سنگھ سدھو، محمد کیف، پروین کمار، گوتم گمبھیر، منصور علی خان پټوډي، دغه عمران خان، دغه او مشرفی مرتضی چې دغه د بنګالیان دي په دې کې، هندیان دي په دې کې، پاکستانیان دي پکې دي په دې کې چې هغوی په سیاست کې برخه اخیستې وه. ولسي جرګې ته راغلي وو او لکه څنګه چې د لوبې په ډګر کې د خلکو زړونه خپل کړي ول، دغسې د سیاست په ډګر کې هم د خلکو زړونه خپل کړي وو او د خلکو او هیواد خدمت یې کړی. بالکل کرکټ ډېره ښه لوبه ده. دا یو قسم د لوبې سره سره ډېره سیاسي لوبه هم ده چې ډېر وختونه ما ته یاد شي سپین یو ورځ داسې کار وشو پېښور کې موږ اوسېدلو. یو ډېره خطرناکه ورځ وه چې دا ټولو ګوندونو څه شی اعلان کړی و چې موږ به په دې ورځ باندې یو جلوس راباسو. په هغې ورځ پاکستان یو ډېر مهم میچ جوړ کړ، د هند او د پاکستان میچ. هغې ته ډېر خلک تاسې باور وکړئ هغه جلوس یو قسم ناکام شو. د هغه ټولو ګوندونو چې خلک ټول ناستو کرکټ ته به یې کتل او لاریون مخه یې پې ونیوله. نو کرکټ داسې خوندونه هم لري او ډاکټر صاحب ښې برخې ته په دې کې ډېره خبره د هند او پاکستان د کرکټ په ډیپلوماسۍ باندې شوې ده په دې کتاب کې. زه خو وایم هغوی چې هم د سیاست مینوال دي او هم د کرکټ لوبې مینوال دي هرومرو دي دا کتاب ولولي. تاسې دا کتاب د دانش خپرندوی ټولنې نه ترلاسلی شئ. دانش خپرندوی ټولنې دا کتاب خپور کړی دی په ډېر ښه کیفیت باندې چاپ شوی. کاغذ یې غوړ کاغذ دی او لوستلو نه به تاسې ټول خوند واخلئ. دا هغه کاغذ دی چې د لوستلو په وخت کې سترګې هم نه ورسره خسته کېږي، یعنې په عذابوي مونو او سترګو ته هم زیان نه رسوي. او په چاپ کې هم داسې مواد کارول شوي دي چې هغه صحت ته هیڅ نوع زیان نه لري، یوازې ستاسې ذهنونه رغوي او جوړوي. موږ سره اسد لاله د کرکټ په اړه ډېر یو بهترین کتاب دی. دا د افغان کرکټ د تاریخ په اړه باندې به زه فکر کوم دا لومړنی تر ټولو غوره او تر ډېره به بل څوک داسې کتاب ونه شي لیکلی. د افغان کرکټ تاریخ د ایمل پسرلي کتاب دی، بهترین کتاب یې پې لیکلی. په دې کتاب به مخکې له دې چې نوره خبره وکړو اسد لاله دلته د کتاب په دوتانه باندې په خپله پسرلي صاحب یو څو خبرې لیکلي. زه به زر هغه ورته ووایم لوستونکو ته. د ټول کتاب اندازه به ترېنه ولګولی شي. ځینې ځایونه داستاني رنګ لري، ځینې برخې د ژورنالیستیکو راپورونو غوندې وي او یو نیم ځای ښایي خاطرو ته ورته وي. په دې کتاب کې چې څه راغلي هغه یادوي. تر ډېره مې هغه څه لیکلي چې یا مې په خپلو سترګو لیدلي، یا مې له دغو خلکو سره خبرې کړې او یا مې له ګڼو سرچینو اورېدلي دي. په پیل کې مې ډېر د رئیس احمدزي ژوند او د لوبې پیل یاد کړی دی. دغه برخه یې ښایي د ده ژوندلیک ته ورته وي. خو ما ته د افغانستان د کرکټ تاریخ د پیل د یوې بېلګې رنګ لري. د ده ژوند نږدې پر ټولو لوبغاړو صدق کوي. نور هم له ورته حالاتو سره مخامخ شوي دي. ځینو شاید تر ده لږ کړاو لیدلی وي او ځینو تر ده هم ډېر، خو خبره د ټولو سره ورته ده. ما په لوی لاس د چا د ځورولو یا د چا په تړاو د قضاوت هڅه نه ده کړې. ما ته هر هغه کس چې د افغانستان د کرکټ په غوراوي کې ونډه لرلې د قدر وړ ښکاري.
بالکل ایمل پسرلی ډیره خواري کړې ده په دې کتاب کې او ما ته خو جالب دا و چې یو څو کسان یو ورځ راغله ډېر عاجل او زر زر یې ورقې واړولې وایي چې زموږ نوم پکې شته دی بس مونږ ته به یو ټوک راکړئ مونږ ویل صحیح ده نو ډېر خوشحاله و خپله برخه یې پکې وکتله ډېر جالب کتاب دی دا خو زموږ د کرکټ په تاریخ باندې بالکل په دې کتاب کې په مالیزیا کې د افغانستان لومړنۍ لوبې په اړه باندې لیکل شته او د افغانستان ملي لوبډلې روزونکي د افغانستان د کرکټ فدراسیون جوړېدل کرکټ او افغان حکومتونه لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې سیاست او کرکټ ډېر سره نږدې دي او یو بل سره ډېر تړلي دي په دې کتاب کې هم دا خبرې شته او کرکټ او رسنۍ د کرکټ د مسؤلینو لانجې دا برخه هم ډېره مهمه ده د افغان لوبډلې لوبډل مشران او په دې اړه باندې نور هم خبرې شته پکې هغه برخه پکې ډېره ښه وه چې هغه غیر رسمي کرکټ چې و هغه یې چې راخیستی دی هغه ډېر خوندوره برخه ده نو هغوی چې د کرکټ مینوال دي یا په دغه لوبه کې دي د کرکټ په لوبه کې هغوی ټول باید هرومرو دا کتاب ولولي د ایمل پسرلی صاحب کتاب نو دا کتاب هم دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی او تاسې په ورلډ بیا باندې له دانش خپرندوی ټولنې ترلاسه شي دا هم په ډېر عالي کیفیت باندې چاپ شوی دی د دې کاغذ هم همداسې دی چې سترګو ته هیڅ زیان نه لري یوازې ذهن رغوي بل کتاب اسدالله ازمګه د انجینر صاحب کتاب دی چې لیکوال یې ډاکټر سال سیرور دی او ژباړن یې انجینر صاحب ذکریا پوپل دی انجینر صاحب ډېر ښه انسان دی د ډېر ښه شخصیت څښتن دی او دا کتاب یې په ډېره روانه ژبه باندې ژباړلی دی خپل ماشوم سم وروزئ موږ د ماشومانو په روزلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لرو په کورنۍ کې کله هم چې ماشوم داسې یو کار وکړي چې زموږ د طبیعت خلاف وي هغه دومره ودګو چې هغه بیا ټول عمر په ذهن کې هغه پاتې وي او د عمر په تېرېدو باندې بیا د کورنۍ له هغو مشرانو سره دوی یو رقم رخه هم لري کرکه ترېنه کوي یا یې خبره نه مني هغوی چې دوی په ماشوموالي کې دګلې دي تاسو دا کار د ماشومانو ته د خپلې ښې بیلګې په وړاندې کولو سره هم کولی شي ځکه هر څوک چې دی د ده شخصیت د مشرانو د کورنۍ د مشرانو د ماشوم لپاره هغه هنداره ده چې دی پکې خپل ځان ویني نو هیله ده دا هنداره داسې واوسي چې هغه ماشوم ډېر ښه وروزي نو په دې کتاب کې د دې ماشومانو د روزلو په اړه باندې خبرې شوي دي ډېر زبردست کتاب دی او 340 مخه کتاب دی میندې او پلرونه باید په دې پوه سي چې د دوی ماشومان هڅه کوي چې دوی یې کوي یعنی دوی د ماشومانو په هنداره کې خپل کړه ویني دا کتاب داسې شیانو ته نه دی اړم چې ماشومان کوم ناسم کارونه کوي دلته میندو او پلرونو ته ښوول کیږي چې دوی کوم کارونه کولی سي بل ډول وکړي نو هغوی چې غواړي چې خپل ماشومان سم وروزي او په راتلونکي کې هم د دوی خدمت وکړي یا هم ښه ژوند ولري دا کتاب دی هرومرو ولولي دا هم دانش خپرندوی ټولنه نه تاسې ترلاسه شي په ښه کیفیت باندې چاپ شوی دی سترګو ته هیڅ نوازیان نه لري یوازې ذهن رغوي دا خبره ځکه بیا کوم اسدالله چې دا ماته خپله ډېر خوند راکوي البته یوه خبره به وکړو چې دا کتاب په نورو ولایتو کې یا په نورو کتاب پلورځیو کې هم شته دی چې داسې څوک فکر ونه کړي چې یوازې موږ سره دی بالکل او بل کتاب زموږ چې دی یو تاریخي ناول دی خاین په نوم باندې دا کتاب لیکوال کرشن چندر دی او پښتو ژباړه یې نسیمې باري کړې ده دا د هند او پاکستان بخښنه غواړم چې دلته څه ستونزه راغله پکې دا کتاب دغه لوی هندوستان چې کله سره جلا سو هند او پاکستان بیا هلته هغه کومې بدبختۍ چې په خلکو باندې تېرې شولې د هغو په اړه باندې ډېر جالب دی دا ما لوستلی دی ما له چاپ نه وړاندې البته لوستلی دی او ډېر زیات خوند مې ترېنه اخیستی دی نو هیله ده تاسې هم ولولئ د کرشن چندر ناولونه کیسې ډېر زیات مشهور دي او د نسیمې باري ډېره زبردسته هڅه کړې ده او ډېر ښه په روانه او خوږه ژبه باندې ژباړلی دی نو دغه یو بل کتاب هم دی دا ډېر زبردست کتاب دی او زما د خوښې کتاب دی دا هرومرو ولولئ ډېر خوندور کتاب دی په 41 ژبو تر 8 میلیونه ټوکه زیات پلورل شوی دی لیکوالان جک کانفیلډ او مارک ویکټور هینسن دی ژباړن تکړه ژباړن ثناء الله مومن دی ثناء الله مومن صاحب په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کتابونه ژباړلي دلته لږ لمر دی دا د کتاب پوښ سم نه ښکاري زه به داسې ونیسم بیا اصل مخې ته نو روح متازه کړئ یو باندې سل په زړه پورې او هڅونکي کیسې دي او د دې یوه خوندوره برخه دا ده اسدالله چې د دې هغه پیل د مینې په کیسو باندې شوی دی وړې وړې لنډې لنډې کیسې مثلا دغه یو لنډ بیزر ته وایم مینه هغه ورځ به هم راسي چې موږ به د فضا بادونو څپو جاذبې تر ایسارولو وروسته د مینې انرژي هم را ایساره کړو
کاشکې دا ورځ راشي. په هغه ورځ به موږ د نړۍ په تاریخ کې د دوهم ځل لپاره لیوالتیا موندلې وي چې دا د تیلارډ ډي چارډینګ خبره ده. نو دا کتاب هم تاسې د دانش خپرندوی ټولنې ترلاسلی شي او خوند ترېنه اخیستلی شي. یو باندې 100 کیسې دي او په هره کیسه کې 100 کیسې پرتې دي. تاسې کولی شئ خوند ترېنه واخلئ او د خپل ژوند د بڼې په خوندورولو کې ترېنه کار واخلئ. زموږ وروستی کتاب چې دی دا زموږ د ارواښاد عمر دراز مروت کلیات دي چې زموږ د اسد لالا په زیار باندې راټول شوي دي. نوره خبره به پې اسد لالا وکړي. مروت صاحب ته دی الله جنتونه ورکړي. او دا کتاب هم ډېر خوندور په ډېره ښکلې بڼه طلایي رنګ باندې چاپ شوی دی دا نومې. او د کتاب منځپانګه هم په داسې کاغذ چاپ شوې ده چې سترګو ته هېڅ نوع زیان نه لري. مروت صاحب خو زموږ او ستاسې ملګری و، خدای دې وبخي. مروت صاحب شعر کې د انسانیت چې څه پیغام و هغه ډېر زیات قوي و. لکه یو بیت چې ما ته خو دا بیتونه ډېر نه یادېږي خو چې د ده څو بیتونه راته یاد دي. هغه وایي چې زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم، قاتل مې ځان دی او قتلېږم زه. مروت صاحب رقیب سره هم ډېر انصاف کړی دی. رقیب سره هم ډېر انصاف کوي. هغه وایي چې حتی رقیب یې بد نه راځي. د یار رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب یې ښه په ځای کړی دی. نو مروت صاحب ډېر ښه سړی و. مروت صاحب داسې یو سړی و چې زموږ په دې ټولنه کې غیبت ډېر عام شی دی او ډېر خوند هم اخلي ترېنه خلک. خو دی داسې یو سړی و چې د چا خبره به یې کوله نو نه یې کوله. د چا یعنې یو چا نه ډېر تنګ شوی و، صرف دومره یې وویل چې دانش صاحب ما ته یو ورځ په خپل هغه انداز کې ویل چې دانش صاحب دا فلانی خو په فلاني مې ډېر زړه بد سو، ولې دا خو ډېر کم عقل دی. نو دې نه یا خواته خبره ونه کړله. بیا چې موږ خبر شولو بل وخت چې قصه سو. په دې کتاب کې د مروت صاحب ګل بیخاره نوی کتاب د کاڼي کرښه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت ته د حیران یم سړی په رنګ نه سړی کېږي او نوې شاعري ده چې پخوا نه وه چاپ شوې. د مړینې نه وروسته یې ملګرو سره یا خپلوانو سره چې وه هغوی راټوله کړې وه، بیا یې موږ ته وسپارله، موږ بیا منظمه کړله او په دې کلیاتو کې چاپ شوله. یو خورۍ موږ ته راولېږله. او بلکل د هغه ډېره زیاته مننه. موږ په کتاب کې مې یادونه کړې ده د هغې. بلکل. نو تاسې کړی شئ چې دا د عمر دراز مروت کلیات هم له دانش خپرندوی ټولنې ترلاسه کړئ. دلته یوه یادونه زه اړینه بولم، دغه کوم کتابونه چې موږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې در وپېژندل، که چیرې تاسې غواړئ دا کتابونه رانیسئ او ویل ولئ نو تاسې دانش خپرندوی ټولنې ته هر وخت راتللی شئ. دلته چې راغللی د دې ویډیو ریفرنس ورکئ، یادونه یې وکړئ او 100 سلمه تخفیف ترلاسه کړئ. دا یو تجارتي خبره وه، پکې ستاسې هم پکې ګټه ده، د جانبینو په خیر ده. په راتلونکي اونۍ کې چې موږ تاسو ته د کوم کتاب په اړه باندې او ورسره نور کتابونه معرفي کوو، په هغو کې یو ډېر ارزښتناک کتاب چې د ژوند په اړه دی او د هغه لوستل به هرومرو ستاسې ژوند در بدلوي، نوی چاپېږي. د مورنیو ژبو په ورځ باندې به تاسو ته هغه کتاب در معرفي کوو او تاسې کړی شئ په همغه ورځ باندې دانش خپرندوی ټولنې ته راسئ او د کتاب لیکوال سره په خپله ووینئ او د هغه لاسلیک شوی کتاب ترلاسه کړئ سره د 100 سلمه تخفیف سره. نو ستاسې ټولو ډېره زیاته مننه. د اسد لالا هم ډېره مننه چې نن مې به زحمت کړ او دلته مې راوست. تر بیا ښه ژوند.